پاکستان د تباهۍ په طرف دا چې څنګه او په کوم مصیبت اخته شوی د پوهېدو لپاره مطلب تر پای را سره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. پاکستان چې په سیمه کې یو شیطان هیواد دی او تل نورو ته ستونزې جوړې کړي، خو اوس پخپله هم په یو غم ککړ شوی. خبر دا دی چې د پاکستان حکومت هره ورځ په اوسط ډول 14.2 اربه روپۍ پور اخلي. د سټیټ بانک تر مخې د 2 کلونو د حکومت پر مهال د تحریک انصاف حکومت 10.2 ټریلیونه پور اخیستی چې د تیرو حکومتونو په نسبت ډیر دی. اوس پر حکومت د اپوزیسون او خلکو له لوري نیوکې روانې دي او وایي دا د نالایقۍ او مافیاتوب کومړونکو هدای چې 10.2 ټریلیونه روپۍ پکې وغورځېدلې. دوی وایي د عمران خان په دې حکومت کې د خلکو لپاره یوازې ولګه د روزګار نشته. د یادولو ده چې په حکومت کې تر راتګ مخکې عمران خان او ملګرو یې د قرضونو اخیستو خلاف سخت تقریرونه کول. په دوی کې د اوسني مواصلاتو وزیر مراد سعید هغه خبرې ډېرې مشهورې شوې وې چې د پکې د یوې جلسې پر مهال دعوه وکړه چې که عمران خان وزیر اعظم شو نو په لومړۍ هفته کې به قرضونه خلاص کړي. د ده د خولې الفاظ و چې سل اربه به د بهرنیانو پر مخ وولي، خو وزیر اعظم عمران خان له بهرنیو ادارو نور قرضونه هم واخیستل او دا هیواد لا پسې قرضدار کړ. پاکستان قرضونه له نړیوال بانک، اسیا پرمختیایي بانک، چین، سعودي عربستان، متحده عربي امارات، نړیوال مالي صندوق او نورو څخه اخیستي. د ډیرو پورونو اخیستل ډیرې بدې پایلې لري. مثلا دغه پیسې په سود وي او هره ورځ پر یو څه اندازه زیاتیږي. بل کله چې دا قرضونه ورنه کړل شي هیواد بیا له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ کیږي او دغه راز د کومو هیوادونو چې قرضداري واوسي د نه ادا کولو په صورت کې بیا هیوادونه مجبوریږي چې د همغه هیوادونو سیاسي غوښتنو ته غاړه کیږدي چې پاکستان اوس په دې حالات کې روان دی. مطلب پورونه د یو هیواد لپاره لوی آفت دی. د دغه موضوع په اړه عمران خان بیا ویلي چې پخواني حکومتونو د دې سبب شوي چې پاکستان پر دې حال دی. هغه ویلي په تیر کې زموږ له ملکه بهر ته ډیر ډالر تلل اما دننه کم راتلل چې دې زموږ د پیسو ارزښت ختم کړ او کله چې د روپۍ قیمت ولویږي نو خساره زیاتیږي. عمران خان وایي موږ وروسته پاتې شو او له موږ شاته هیوادونه مخکې لاړل. په هر حال له پاکستان نه باید موږ افغانان عبرت واخلو او افغان حکومت باید هیڅکله هم پورونه وانخلي، کنه هم به مو د پیسو ارزښت ولویږي او هم برا باندې هر ورځ د سود پیسې حسابيږي. په هر حال تاسو د دغه موضوع په حق له نظر لرئ، بل نظرونه مراته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیا بخون کې خدای سپارم. د الله په امان.